زما نوم نقیب دی او د پخوانۍ قبایلي سیمې پښتونخوا سره تعلق لرم. د رازندې سره زما تعلق دی. پاکستان یې په تاریخ له اولې ورځې راواخله تر نن پورې دی خپل معاشي بنیادونه نه لري. دا هر وخت د پردو یا د بارني هیوادونو په ښېګړه یا خیرات یا قرضو باندې تر اوسه روان دی. چونکې اوس بیا پاکستان په اکنامیک پریشر لاندې دی. د داسې کم فارن اکاونټ دی هغه ورځ په ورځ په هغه کې کمی را روانه ده. نو دوی ته د خپل معاشي بنیادو مضبوطولو بیا ضرورت دی. نو د دې دپاره دوی غواړي چې په هر رنګه له چا سره اتحاد وکړي یا د خپل مسله چې کومه ده لارې اواره کړي. چونکې سعودي عرب په دې ریجن کښې یو امپیریل قوت جوړ شوی دی. هغې ته بیا د پوجي او سټریټیجک مرستې ضرورت دی. نو د دې مرستې دپاره دوی غواړي چې پاکستان یا دغه خطه یا پاکستاني چې کوم قوت دی هغه په خپل استعمال کې راولي. نو د دې دپاره هغه د پاکستان معاشي امداد هم کوي یا دلته کاروبار ته وده ورکول غواړي خو خپل په بدل کې خپلې سیاسي ګټې هم ترلاسه کوي. زموږ نوم ضیاءالحق افغان دی. د ساوت وزیرستان وانا سره تعلق ساتو او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سیکرټري لا ډپارټمنټ کې. بس غار وای چې کینګ دی د سعودي اول ډېرې مایدې وکړې ډېرې خبرې سره وکړې. په دا ویا مایده کې موږ لږ کې فایده شته پښتنو ته په دغه چې پښتین قوم غریب قوم دی په دا وجه دی بهر ملکینه ته تللی دي کاروبار روزګار ته تللی دي بیا ورته ډېرې مسلې ورته جوړې شوي ډېر خلک قایدیون دي هغه کار خلوشي هغه موږ پښتنو ته او خاص کر فاټا ته ډېر زیات فایده دو. بل دا خبره دو چې د سعودیا قایدیون خو موږ خلاصاوي دلته په لاکاوې په زراوې پښتانه ورک شوي دي هغه خلکو یې نه خلاصوي. پابند د وزیر اعظم لږ خپل موقف هغه کوي چې هغه باره کیسه چې کوم سیټ ته راونه دوزخ یې نوی جنګ وي نه نوی جنګ سیټ ته راوندی پښتین قوم امن غواړي. زما نوم نومان خان برکی دی. زه د کومل یونیورسټي لا کالج سټوډنټ یم. خبره داسې دی چې کوم سعودي عرب چې کوم ولی عهد راغلی دی سعودي عرب سره چې کوم موږ پاست چې کوم د سره موږ ایکسپیرینس دی امو د فاټا په حواله سره د پښتنو په حواله سره ډېر سپور دی ډېر داسې دی تریخ دی. سعودي عرب چې کوم موږ ته یو ډېر داسې جنګ سره موږ ملامت کړي وو چې موږ ټول فاټا پښتانه چې کوم دي ادر بدر سوي دي. نو دا د راتګ موږ دا شی دا بولو چې دا خدای پاک د پښتنو دپاره د غست هیله مو دا دی چې دی د چې کوم د راتګ دی څه فایدهمند ثابت شي. خو اوس هم د موږ د پښتنو ډېر ډاوټس دي په دا خبره باندې. اوس لکه ته چې کوم ولیعهد خبرې کړي دي د ایران متعلق کومه خبره کړې ده نو موږ دا ډار دی چې آیا څه یو پښتنو چې کومه علاقې ته دي دی څه یو بل جنګ راوستلو څه سازش خو نه دی. زما نوم شیر محمد وزیر د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرم او په ګومل پانتون کې زه د ام فیل سټوډنټ یم. نو ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د سعودي کې بادشاه پاکستان ته راغلی دی نو هغه په دې نه مخکې په فاټا کې په فاټا بیلټ کې چې کومې کارونه د پښتنو دپاره کړي دي نو هغه موږ ته ګټور نه دي ثابت شوي. د هغه نه موږ ته جماعتونه او مدرسې جوړې کړې وې چې هغه نه ټیرریسټ کریټ کېدل او هغه موږ مالي او جاني نقصانونه ورسول. او بله د حیرانتیا خبره دا ده چې دی اوس چې څومره معاهدې وشوې هغه ټولې په پنجاب کې وشوې او زموږ د پښتنو دپاره یوه د خیر خبره نشته پکې. ناصر وزیر مې نام دی کنه رزمک ډیویژن سره تعلق لرم او دلته انګلیش ډپارټمنټ کې سټوډنټ یم. په هغې کې سیاحت ټوریزم نو سعودیه دا ویلي دي چې انشاءالله 15-20 سال بعد به پاکستان یو ټوریسټ غوي. نو هغې کې زه دا هیله لرم چې زما ډېره ښکلی وطن دی ډېره ښکلې علاقه مې ده دا د مري د نتیا ګلي د هغه نه کم نه دی خو انشاءالله چې موږ ته حکومت توجه راکړي او د سیاحتي طور باندې به وزیرستان چې کم دی په ښکلې ځای باندې بیا یادېږي. مې نوم انور خپلواک دی. شروع نه وکسي سعودیه چې دلته څومره میشته راغلي دو سر نه میشته د ټوپک او اسلحه راوړې ده او اکثر د فنډینګ مطلب د جهاد په نامه بل شي په نامه که سر نه تاسو وګورئ د ضیاءالحق په ټیم کې داسې یوه منصوبه غټه غونډه شوې وه او د غرنګې استقبال یې غټ شوی وه
او هغه چې میږ کله وکسي پخې میږ ته یکی و داسې فایدهمنه چر نه دو شوي خصوصا پښتنو ته بلکې پښتنو ته شدید نقصان رسېدلی دی دا چې په میږ کې د کلشنکوف کلچر عام شه او مختلفې فتوې د یې طرف نه تللی چې دا جهاد دی او خلک یې مطلب په غلطه لار استعمال که د دغه وجې نه زه خو فلحال څه داسې خاص امید نه لره او بلکې دا مې ډور دی چې کیدای شي چې بیا داسې یوه نوې منصوبه یا نوې بګړه نه جوړېږي چې پښتنو ته بیا څه ورکړل شي